बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मा ग्रान ख़गा मलगरो चरता जोई खादो आबाद वसई यकीनन چې اختر مخه تیر کړی وي نن مهم خبرونو کې یو خو چې کوم ډیر ودینم انتظار دی د افغان پالیسی باندې چې سبق کیږي پیور کارډ سی کارډ د نور افغان انحلا په دی حواله سره دی حواله سره د افغان پاک افغان تعلقات او مخکې څه پلانینګ تیار دی پالیسی فائنل سره جوړیږي ذرایع تر مخې ډېر اهم د کوم معتبر ذرایع چې کوم دی پالیسی کې ناست دي وغنه خبر اخرکار راوته دی اوس په دې حواله سره فائنل اعلان پاتې دی یا په دې باندې ډیسیژن پاتې دی خو تاسو سره دغه بریکینګ نیوز هم ورته ویلی شي او دغه خبرم تاسو سره به شیر کوو په دې ویلاګ کې چې اخر کار څه پالیسي واضح کیږي دې سره سره بل چې کوم دی پاکستان کې تاسو ګوري مختلف حالات چې کوم روان دي بجټ په پیش کیږي بجټ نه پس چې کوم تحریک انصاف احتجاج کال هم دی خو بل طرف ته وزیر الله خیبر پختونخوا تاسو ګوري چې هغه ډړاکی چې افغان انحلا په متعلق کوم ډړاکی کړي هغه کې هم اوس داسې ښکاري چې تاسو به مو ګوري چې څومره پورې کامیابیږي او غنه علاوه استاد ډړاکا چې کوم کړي چې مرکز ته ز قرضه ورکولو ته تیار یم لکه صوبې کې دومره پیسه ده په دې باندې به تاسو سره الګ تفصیلي ورکوو چې د خیبر پختونخوا وزیر الله چرته فلمونو کې خو کار نه کوي چرته څه خو نه کوي او بل دا ولس انتهایي موږ دومره بیوقوف یو یا موږ خلک یک انتهایي دومره بیوقوف دي په صوبه کې دغه باندې به لږ تاسو سره الګ څه نیوز شیر کوم ورسره سره په امریکا کې چې کوم ورلډ کې چې کوم د افغان سټیټ یا د مهاجر سټیټس دی مهاجرین سټیټس ختمولو یو پلانینګ روان دي چې امریکا کې دی وخت کې چې کوم د ویزا پالیسی بندیز او د پناهګزینو ختمول دغه باندې لویه یو کشله روانه ده احتجاجونه روان دي تاسو به ګوري خبرونه به راځي هلته باقاعده فوج یې طلب کړی دی دومره احتجاجونه شوي دي او بل نړیوالو ادارو هم په ټرمپ پالیسي باندې ډېر سخت غندنې کړي دي ورلډ وار کې دغه صورتحال راپېښ شوی دی چې اوس پناهګزینو ته پناه نه میلاویږي اخر صورتحال څه پېښېږي ورسره په دغه کې به یو بل نیوز چې د ملګرو خواهش هم دی چې افغان طالبان په حوالې سره چې یو خو دویم ځل عام معافي اعلان کړی دی خو بل طرف ته د افغان طالبانو باندې د افغانانو باور یا اعتبار ولې نه جوړیږي څه داسې وجوهات دي چې هغې یراګي دي هغې په دې باندې نه کېږي او بل افغان طالبان د ولس زړونه به څنګه ګټي یا څنګه به باندې عمل کیږي په دې باندې خبره کوو موږ سره ویډیو اخره پرې وګورئ او ډېر مهم معلومات هم در کومه ورسره او چا ملګرو نه یم سبسکرایب کړی نو سبسکرایب هم کوي ول خو به زه راشمه چې موږ سره پیله خبر چې کوم افغان پالیسي ده افغان پالیسي باندې خبرونه راوتي دي چې کوم ذرایع دي هغه په قاعده توګه چې کوم پالیسي کې ناست دي یولې چې موږ ورپسې بار بار رابطې کوو کوشش کوو چې دا خبر راوځي چې آیا اوس په مخ کې کابینې اجلاس کې څه کیږي پیور کارډ والا ته څه کیږي د نور انحلا چې کومه سسته روانه ده اوس مخکې څه روان دي اول خبره خو زه تاسو ته وکړم چې پاکستان افغانستان لکه چین پکې زمین دی او د نوې یو بلاک هم جوړیږي یو نوې انټرنیشنل یو پالیسي چې کوم دی وضع کیږي کې خو دغه پالیسیانو کې د ولس کم بهترینی وي څه کیږي اول خبره خو دا ده چې پاکستان افغانستان تعلقات ډېر حده پورې سره معاملات طی کړي شوي دي لاسلیک کې به هم کیږي او ډېر تعلقات بهتر شوي دي یعنی یو نوې دور شروع کیږي ګو کې چې پاکستان کې هم څه داسې ګروپونه شته او په افغانستان کې هم چې هغې دا نه غواړي چې پاکستان افغانستان تعلقات بهتره شي خو دغه اوس دې ځل چې کوم جوړیږي دا ډېر یو درپه او یو مضبوط تعلقات جوړیږي ما تاسو ته خبر درکړی و چې پاکستان باقاعده توګه دغه چې کوم افغانستان تسلیمول یا د طالبانو حکومت تسلیمولو اوس پکې دغه کېږي چې دوی باندې سوچ بچاره باندې خو دا شوي دي بهرحال اصل خبرې ته به راځو چې دا خو یو بهتري ته به ډېر سخت جوړ شوي دي چې بالکل به دا اوس یو سموتلی یو پوزیشن روان شي ورسره د مهاجرینو سټیټس ختم دي د یعنی د مهاجر یا کا پیور کارډ یا سټیزن کارډ یا سم هغه سټیټس مکمل ختم کېده منې
پالیسی جوړه شوې ده چې دا به بالکل بس دغه چیز به ختم کیږي چې پاکستان کې مهاجرین یا د پناهګزین یا دغه شانتي سټیټس مکمل به ختم شي او د سره سره دغه څه دو سره اوس افغان طالبان ګورنمنت چې کوم دی هغه بقاعده توګه په دغه په نه ان بورډ دی او چې کوم پالیسی جوړه شوې ده بقاعده چې کوم اوس امیر متقی صاحب راځي هغه بقاعده توګه په دې باندې لاسلیک هم کیږي او دغه په حواله سره بقاعده توګه افغان ګورنمنت په دغه شرایط دي چې هغه په دغه باندې اوس فردر چې کوم دی هغه د باندې ډیسیژن اخلي یا هغه په دې باندې صلاح اخلي لکه دغه شانتي هغه باندې چې بس نمګو باسو تاسو سمبلوي یا نه سمبلوي بل طرفونه که تاسو لیدلی اختر کې بقاعده توګه اعلان دوباره افغان ګورنمنت کړی چې څومره افغان مهاجرین دي هغه واپس وطن ته راشي اوس دغه کې تاسو ته پالیسي وضع کیږي چې افغان حکومت هم غواړي چې ټول مهاجرین چې چېرته هم دي وطن ته راشي عام مفهوم دا ورته او ارڅه به سره تعاون کیږي دا اوس افغان پالیسی هم افغان حکومت هم خپل طالبان چې کوم دي هغه اوس سرور غړکی مضبوطي او ځان مضبوطوي او نړۍ کې هم ځان پیژندلو د پاره هغه د پاره رسمیت پیژندلو د پاره یو نوې پلان تیار کړی چې چین او پاکستان ورسره مرسته وکوي او دغه صورتحال باندې افغان طالبان چې کوم دي پاکستان او چین په مرسته باندې په دنیا کې د ټولو نړۍ کې به اوس پیژندلو جوړوي خو دغه سره سره اوس یقینا چې کوم د کې پیور کارت اوس مسله ده چې کوم د 30 جون ورکړی شو دغه د پاره یا د نور ای سی سی کارت هم لا پاتې دي یا نور چې کوم افغانان دي خو د پاره اوس پالیسی چې کوم د افغان ګورنمنت سره په مشترکه جوړیږي لګ ډیر سلو پروسس باندې خو غیر دا ویلي چې اخیری ختمه دا چې دا مکمل سټیټس په ختم کو پاکستان کې به افغان وګړو ته خاص رعایت وي او دغه کې اوس پاتې کېدی کم شي هغه کې چې کوم ودونو ولدي لکه دلته پاکستان افغانستان نر ښځې څومره او دغه او ورسره یو دا دی چې ویزا پالیسی چې کومه دا د لپاره په لږ شان رعایت هم وي او زیاته دیر په به هم وي چې کې 5 سال زیات نه زیات ویزا کې ایکسټینشن یا دغه چې کوم دی د نور او دغه کې به صرف ویزا باندې پاکستان کې کېږي نور سټیټس چې کوم دی هغه ټول ختم کیږي او سره په دغه کې افغان ګورنمنت سره د تعلیم لړ کې د نورو کې بقاعده لاسلیکي وکیږي چې دا کوټه بم زیاتیږي او دلته کې به ورته ټول سیستم چې کوم دی هغه برابرېږي اوس په دغه کې دا صورتحال واضحه شو اوس کې دي چې د کې شپږ میاشتې ولګي دا واپسې عمل کې سوره کسان پسې خو افغان حکومت په بقاعده توګه په دې باندې ان بورډ وي دغه پالیسی وضع شوې ده چې افغان حکومت غواړي دغه به سټپ بای سټپ هغه بوزي او دلته چې چا کورونه دي چا کاروبارونه دي چا څنګه دي هغو سره بقاعده یو سیټلمنټ کیږي زبردستی باندې وي لکه یو چې هغو ته څه نقصان زیات ونه رسي یا هغې چې کوم پیسې دي یا مال متال دی یا کورونه دي یا نور جایداد دی چې هغه په یو طریقې سره ټرانسفر او وشي چې هغو ته خپل هغه رقم چې کوم دی هغه میلاو شي یا هلته منتقلو دپاره یو سیسټم یو هغه به وضع کېږي دا یو کلیر کټ ویل کېږي دا چې کوم ذرایع دي هغه پاخې دي چې بس دې باندې باقاعده فاینل هغه دا پاتې دی چې افغان حکومت په دې باندې اوس خپله کې کښېني او خبره فاینل شي نو دا خبره چې ورو سره ایران ته راتله اوس په دغه کابینې اجلاس کې هم دغه باقاعده چې کله دغه څه فاینل شي منظوري کېږي او بیا به کېږي اوس پاکستان کې سبا چې کوم مالي کال بجټ چې کوم ورته وي بجټ کې هم دغه شانې څه پالیسیانې تجارت دپاره هغه دپاره هغه بل دغه یو بل کوم دی چین پاک افغان ملکه دغه ټول دپاره یې ښې دی په دې کې هم ډېر ښه هغه اثرات دا دي چې افغانستان دپاره تجارت او د نور لیندین معاشي صورتحال باندې هم پاکستان خپل مرستې به جاري ساتي دا یو خبر تاسو کو بل که تاسو وګورئ چې امریکا کې هم ډېر سخت پروټیسټ روان دی احتجاج روان دی په دغه معاملې باندې فوج طلب کړی شوی دی باقاعده توګه د نړیوالو ادارو په پهله ځل په امریکا باندې غږ کړی دی انساني حقوقو غږ کړی دی اوس دغه صورتحال هلته کې هم ختم کیږي پناهګزین ختم کوي دغه شانتې نور سټیټس ختم کوي ویزو باندې تاسو ګورئ چې هغه هم روان دی نو دغه ډېر سخت یو صورتحال دی چې دې وخت کې نړۍ کې دغه سیز روان دی ایران هم تاسو ګورئ چې هم داسې صورتحال دی نو دغه باندې اوس واضح کیږي چې تاسو خپل کوم داسې کسان دي هغه په دې باندې خپل ځانونه اوس ځایونه تیار کړي
دو خبرو ته بل اوس راځو چې خاص کر د پاکستان کې که تاسو وګورئ د خیبر پښتونخوا په حواله سره موږ خبره کوو وزیر اعلی علي امین ګنډاپور یو خو د افغان متعلق ډېرې ډړکې کړي چې زه به زبردستي هغه نه کوم خو اوس د زبردستي هغه کیسه خو باسم اوس ختم کېږي خو دغه پالیسي کې اوس وزیر اعلی به هم څه نشي کولی ولې چې دا یو افغان حکومت سره په جوړه باندې کېږي علي امین ګنډاپور تېره ورځ تاسو خبر لیدلی وي چې مرکز ته ویلي دي یعنې وفاق حکومت ته ویلي چې تاسو ته زه صوبې نه قرضه در کوم یعنې صوبې سره دومره پیسه ده چې صوبه هم پرې کېږي او وفاق ته قرضه به ورکوي اوس په دغه کې که تاسو سوچ وکئ چې څومره پورې دې خبر پسې به زه د طالبانو هغه اخر خبر چې تاسو ته ویلي هغه به سره شیر کوم چې کوم طالبانو ویلي دي یا طالبانو باندې نو حکومت باندې ولس باور ولې نه کوي اوس علي امین ګنډاپور دغه دړاکه چې کومه ده فلمي ډیلاګونه تاسو ګورئ اوس په صوبه کې که تاسو بدحالي وګورئ یونیورسټیانو کې د فنډینګ کمی یونیورسټیانو کې د وایس چانسلر غونډې یونیورسټیانو کې نشته دومره پرې د تعلیم بدحالي ده که تاسو هیلث طرف ته لاړ شئ چې هیلث طرف ته څومره پورې یعنې لړکې خو ډېرې زیاتې دي خو هیلث فیسیلیټي کې تاسو وګورئ سوا د صحت کارډ نه چا کې هم تاسو ته په ښکاره راوځي چې څومره کرپشن کېږي نور تاسو د هیلث وګورئ بیا بجلي وګورئ خلکو ته بجلي څنګه میلاویږي بیا ورپسې انفراسترکچر وګورئ روډونه وګورئ ولې زه خپل هنګو ته چې زما ایمینې کور ته هم روډ تاسو وګورئ نو بد حال دی دغه شانتې نور ترقیتي کارونه وګورئ او صوبه کې امن و امان صورتحال وګورئ دې وخت کې د تقریبا د شپږمه میاشت شروع شوه په پنځو میاشتو کې په خیبر پښتونخوا کې 284 د 280 دهشتګردي واقعات شوي دي څومره مرګ ژوبله پکې شوي ده بیا هغه نه علاوه په نور کرایم ریشو باندې هم خیبر پښتونخوا کې زیات دي بیا د کرپشن یو شمېر کیسونه نو علي امین ګنډاپور د فلمي ډیلاګ او د ولس چې کوم اوس دې وخت کې هغو احتجاج ته دوباره راپسوي او د نقیدې هم نشي اسلام آباد ته دې وخت کې حکومت طاقتور دی ولې چې په شای غټ لسونه دي هغې وایي چې ټینټ په لګو د پنجاب د بونډري چې کوم اټک دی د خدای خوا دلته به موږ پراته وو او روډونه به کوو آیا دا ولس به کله پورې داسې ځپلی کېږي یا په دې تحریکونو باندې به مخکې څه وشول چې اوس به راتلونکي وخت کې څه کېږي خو بهرحال دغه صورتحال باندې ولس چې کوم دی هغه بس په یو نغی اچولی دی هغه خو یقینا چې خان صاحب څه مینه لري هغه لري هغه باندې مړه دي او هغه دپاره وایي چې به جدوجہد کوو خو بل طرف ته د صوبې یو شمېر وسایل او یو شمېر کیسې د کرپشن هغه چېرته لاړې او ولس حق والو باندې دا به اوس راتلونکي دا چې پورې 15 کاله دي شي د صوبې به حل تاسو خپله وګورئ چې کوم ځای ته رسي او ولس اوس هم د مجبورۍ د لاسه ډېر حالات هر نمونه که تعلیم وي که صحت وي که انفراسترکچر دی که نور ترقیتي کارونه دي بدحالي ده بجلي خاص هم نشته هغه څه کوم ډړکې تاسو لیدل چې په لین نومرې لین ولګو دا ولګو فلمي ډیلاګونه خو دا تاسو خپله سوچ وکړئ چې دغه صورتحال دی دې تپوس په څوک کوي او ولس یې کوم طرف ته کړی دی اوس اخره کې راځم چې د طالبان حکومت باندې که چیرې زما غږ هم واوري دغه ویلاګ هم اوري نو هغې ګورنمنټ ملګري اکثر زما ملګري دي سره اړیکې نیسو نو دا ولې بروسه نشته د ولس اعتماد به څنګه بحالوي د ولس چې کم غږ دی هغه به څنګه اوري اوس اعلان شوی دی هغه به وجود دا خلک یاریږي هغه وایي چې نه موږ بروسه نشته چې موږ لاړ شو چې چا نیټو سره کار کړی چا امریکا سره کار کړی چې هغه به هلته موږ پرېږدي یا موږ به همداسې پرېږدي یا چې کوم کسان ځان په دغه کې ککړ ګڼي هغه نه علاوه هم زنانه شو یا نور تعلیم په لړ کې هغه شو هغو بروسه نشته نن هم یو ریپورټ چې کوم جاري شوی دی د اقوام متحده یو ریپورټ دی چې هغه کې د ښځو په حوالې سره د افغانستان ډېر زیات تشویش اظهار کړی چې ښځې هلته نه چې کوم کار کول غواړي چې هغو ته روزګار ضرورت دی هغو ته ډېر زیات مشکلات دي او یره کې دي نو اوس ګورنمنټ د افغان طالبان یقینا چې هغه خپل پالیسي خپل هغه باندې غځي خو
که چیرې لږ شانتې په دغه کې هم نرمي راولي د روزګار په حوالې سره د ښځو تعلیم په حوالې سره د ښځو اسپتالونو د نورو نړۍ کې د سم پېژندګلو دپاره یو اسلامي په ډانچه کې پرده په هغه کې یو راولي، نو یقینا چې دې سره د ولس هغه نور هم اوچتېږي. او دویم دغه بروسه یا دغه اعتماد به څنګه بحالوي چې که یو کس ډېر هم د طالبانو ته زیان رسولی وي، هغه یو مثال ښکاره کړي چې دغه زموږ هغه اوس موږ عام مفي ته دي توبهګر شوی دا خپل روزګار کوي. نو دغه شانتې ورو ورو اعتماد بحالولو کې افغان حکومت ته پکار دی، طالبان حکومت ته پکار دی چې دلته کې کوم امبیسیز دي هغه باندې په ذریعې باندې ښه کارونه وکړي، روابط زیات کړي، خلکو سره چې کوم اړیکې دي هغه سمې کړي. نو یقینا چې خلکو کې به ورو ورو اعتماد راځي، هسې به نه راځي. دا زما یو پیغام هم و اخره کې او یو خبره هم و. خدای دې وکړي چې دغه شانتې حالات ټول ښه شي. نو انشاءالله نوې خبرونو سره بیا تاسو خدمت کې حاضرېږم. تر هغه ساعته په غوړ عزت الله په امان.